وزیرستان کې ځانمرګي برید 15 پاکستانی پوځیانو ته مرګ ژوبله اړولې. د خیبر پښتونخوا په جنوبي وزیرستان کې پر پاکستانی پوځیانو چاودنې 15 پوځیانو ته مرګ ژوبله اړولې ده. د پاکستانی رسنیو د راپورونو له مخې په دې پیښه کې 2 پاکستانی پوځیان وژل شوي او 3 نور سخت ټپیان شوي دي. راپورونو کې د پاکستانی پوځ له قوله راغلي چې د پیښه هغه مهال رامنځته شوه چې د پوځیانو موټر په ګازمه له سیمې څخه د تیریدو په حال کې وه. د پاکستانی طالبانو تحریک د برید پړه منلې او د ورته نورو بریدونو خبرداری ورکړی دی. بل لور ته طالبان وایي افغانستان کې د ایمان الظواهري د شتون خبر دروغ دی. د طالبانو د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم ویلي چې دوی د القاعده مشر ایمان الظواهري ته پناه نه ده ورکړې او په خبره یې دا خبرونه دروغ دي چې ګوند د القاعده رهبر ایمان الظواهري په افغانستان کې دی. محمد نعیم ویلي چې افغان جګړه نور پای ته رسیدلې ده او له دې وروسته هیڅوک له افغان خاورې د نورو پر ضد استفاده نشي کولای. نوموړی دا څرګندونې وروسته تر هغه کوي چې د امریکا د استخباراتي ادارې پخواني رئیس مایکل مورل د CNN په فیس د نیشن خپرونه کې ویلي و چې طالبانو د القاعده ډلې مشر ایمان الظواهري ته پناه ورکړې ده او دغه هیواد یو ځل بیا د نړۍ لپاره پر سرخوږي بدلیدونکی دی. لیدونکو له ملتیا مننه. علم ملشه.